السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. وای لایټ واخلئ ترڅو د خلکو ژوند روښانه کړئ. دا ټکی په برج خلیفه باندې خپور شو. کم چې 12 لکه لایټونه په برج خلیفه باندې د خرڅولو لپاره وړاندې شول. د دې لایټونو په واسطه کم چې په اوسنۍ حالت کې متاثر شوي دي هغو خلکو سره به مرسته وشي. بل طرف ته شرجې حکومت 10 میلیونه درهمه د خپل اوسیدونکو سره د مرستې اعلان وکړ. نو د دې واړو معلوماتو خبرولو لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوی وئ د ځانونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. دوستانو برج خلیفه لکه څنګه چې تاسو واورئ ته پته ده چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو نه جګ عمارت دی. نو اوس د هغو خلکو لپاره کم چې په اوسني حالاتو کې متاثر شوي دي د هغو مرستو لپاره یې 1.2 میلیونه لایټونه په برج خلیفه باندې خرڅولو لپاره وړاندې کړل. کم چې د یوه لایټ قیمت کم سے کم 10 درهمه ټاکل شوی دی. نو اوس هر هغه څوک چې دا یو لایټ واخلي هغې په نام به دا لایټ بلیږي او کمې پیسې چې د دې څخه راځي هغه به د خلکو څخه کومک په خاطر استعمالیږي. د دې 1.2 میلیونو لایټونو قیمت کم سے کم لکه مخکې چې ما وویل 10 درهمه ټاکل شوی. خو ته کوی شي چې همدا لایټ په 10 درهم په 10 او یا په 100 درهم باندې هم واخلې. هغه تا پورې اړه لري چې څومره کومک کوی شي. خو کم سے کم 10 درهمه قیمت ټاکل شوی دی. کم چې تر اوسه پورې 2,82,550 لایټونه خرڅ شوي دي او پاتې نورو لپاره که څوک غواړي چې خلکو سره کومک وکړي هغه د دې ویب سایټ ته لاړ شي کم چې لینک په ډسکرپشن کې هم دی. هلته څو پورې چې اوس هماغه لایټونه واخلي تر څو د په مقابل کې د خلکو سره کومک وکړی شي. نو دوستانو واقعا دا یوه ډیره ښه لار ده د خلکو سره کومک کولو. بل طرف ته شرجې حکومت اعلان وکړ چې دوی به 1 کروڑ درهم کم چې 10 میلیونه درهم کیږي هغه به د ټیکسۍ په ډیراورانو باندې ویشي. کم چې هر یو ډیراور ته به تقریبا 2000 درهم ورکول کیږي. دوستانو شرجې حکومت د دې نه مخکې هم په خپلو اوسیدونکو لپاره ډیر سهولتونه راوستي. کم چې واړه پارکینګونه کم چې په شرجه کې د هغه د اول جونه پورې معاف کړي. ورسره د بجلی ګیس او اوبو بیل کې هم کمښت راوستی او د هغې ترڅنګ د شرجې RTA د ډیراورانو په مخالفو کې هم 50% تخفیف اعلان کړی. دوستانو که چیرې تاسو پام کړی وي چې په تیرو 2 میاشتو کې د اماراتو حکومت د یو نه یو لارې د خپلو اوسیدونکو سره مرسته کوي. نو دا د نن ورځې معلومات ما چې تاسو سره به شریک کړم. نو که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي دا ویډیو در سره لایک کړئ او یا که احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوی وئ دا چینل ځانونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو چې دا کومه وټساپ شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري تاسو کولی شئ چې ما ته وټساپ باندې میسیج وکړئ. نور مو په الله سپارم. الله په امان.